شیخه که چېرته ته د پاکستان وزیر اعظم شوې نو ته به د ملک حالات څنګه ټیک کوې؟ زه خپل ځان نشم ټیکولی د ملک حالات به څه ټیک کړم. د دعاګانو یو سله وه چې زما نه لاړه، زه مسافر وم چې مور مې د دنیا نه لاړه، او پلار مې ویل په ځلکدن کې ستا نامه اخسته، او د اخرې سلګۍ والې د ارمانه لاړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ. دلته کې ما سره د ځوان موجود دی، دې ته ورځو دې نه څو تپوسونه کوو د 14 اګست په باره کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ خیر دی جی؟ جی الحمدلله زه ښه برابر یم. ته څنګه یې؟ په خیر یې؟ شکر الحمدلله. وای که نه ورور؟ ته اول د مینوالو ته خپل انټروډکشن وکړه. جی زه د پېښور یم، خو لاهور کې پاتې کېږم، او خالد خان مې نوم دی، کپړې کار کوم. بس شکر دی په هر حال. ماشاءالله. ته دا راته ووایه چې 14 اګست مونږ ولې مناو کوو؟ بس جی 14 اګست خو ځکه مناو چې په دې ورځ زموږ پاکستان آزاد شوی و، او بله د غم خبر دا ده چې زموږ عمران خان 14 اګست وګوره او عمران خان وګوره چې په جیل کې دی. نو هغه په جیل کې دی او ته دلته انجوایمنټ کې، نو دا خو د لیډر سره ظلم نه دی؟ یاره لیډر سره خو ظلم نه دی، خو څه وکړو یار، انجوایمنټ نه کړو نو څه وکړو؟ دا یو شپه کال کې راځي، دا یو ورځ، نو هغه تاسو ته هم پته ده. زه درنه څو تپوسونه کوم. ته راته دا ووایه چې د پاکستان چې کوم قومي جانور دی هغه څه شی دی؟ جی د پاکستان قومي جانور مارخور. او قومي پرنده؟ قومي پرنده یا لکه دا دې څنګه ته وایه؟ قومي پرنده څه ده ماما؟ دا راته ته ووایه. قومي پرنده قومي پرنده دا دی که نه؟ ته مونږ ته دا ووایه چې د پاکستان څو صوبې دي؟ د پاکستان 4 صوبې دي، 5مه صوبه میری د تا کال. خبره وره ته وایه په قومي هغه څه نوم ویلي دي؟ قومي پرنده ته وایه کوم یو دی؟ موږ ته پته نه ده چې ما ته راتلی نو ما به تا نه تپوس کول. ته وایه مړه ما ته چنده لیدی شي. دا بل ته لږ را مخکې شه که نه یار، چېرته ناست یار، دلته مخکې راشه که نه. دا ملګری وایي چې د پاکستان قومي چې کومه پرنده ده هغه څه دی؟ چندقه منډکه. ښه ملګري، ته د مینوالو ته څو شعرونه ډالۍ که؟ قربان ولې نه، مور باره کې به یو شعر درته ووایم. د دعاګانو یو سله وه چې زما نه لاړه، زه مسافر وم چې مور مې د دنیا نه لاړه، او پلار مې ویل په ځلکدن کې ستا نامه اخسته، او د اخرې سلګۍ والې د ارمانه لاړه. خور مې ویل لالا اسمان ته به یې سترګې کړلې، مړه قسم دی ستا د لاسه د خفګانه لاړه. او یا زما مور مړه د ما پرېږده و دیدن له ځم، کپیل ویل لاړ شو خو ویزه د ګورې خانه لاړه، او یارانو ویل ضمیره چغې خوب کې سله وهې، ضمیره چغې دې د خولې نه تر اسمانه لاړه. واجي زبردست یار، ته خو ما ته جډه راوسته. ښه نوره داسې راته د عاشقۍ شعرونه ووایه. شعرونه خو ډېر دي، خو تږی یې اوبه واخله کیسه ختمه، زړه غواړې زړه واخله کیسه ختمه، او نه که نه د یو لاسه ټپ نه خیږي، سره که اوسه واخله کیسه ختمه، او خرڅ په کباړي که دا زما پیزار ځان له پیرانجه واخله کیسه ختمه، او چې شاعري دې دومره خوښه ده زما مازغه واخله کیسه ختمه. او سکول ته دې ژوندي بچي راوستي، او دا شعر واوره ښه، سکول ته دې ژوندي بچي راوستي او واپس یې مړه واخله کیسه ختمه. ویلې منیر جانه دا یو زړه مې دی زه پیره دا ته واخله کیسه ختمه. ډېر زبردست. یقین وکړئ ملګرو، د دې چې کوم شعرونه دي ډېر زبردست، ما ته خپله خوند راکړ. دا منیر بنیري صاحب ولي بس کافي ده یار، لګوي نو رټه ده، اور یو شاعر رټه راځي چې کوم یو ستاسو فرمایش هغه به تاسو ته میلاویږي. ښه زه خپله باندې دمساز یم ځکه چې زه روزانه مین کېږم نو دې وجې. ډېر ښه. بس شاعري او داسې شی دی که نه چې دا قدرتي بس مزغو ته راشي، او دا شعر لیکل. اخره کې راته د پاکستان قومي ترانه ووایه. سکول کې به دې ډېره ویلې وي، خیر ده؟ سکول کې خو مې ویلې ده، خو ویډیو که تا کتلي چې سر وختي سګرټ څکلی هغه را پاسېدلی وای، زه تاسو ته ترانه ویم تاسو هم راسره واورئ، اوس به هغه چل موږ نه هم سازي نو والله دا به څنګه شي یار. نو خیر دی چې څه پکې وایه څه مخکې شه موږ به درپسې شو. زمین شادی باد
किश्वर हसीन शादी बात तू निशान अज़्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान जादी बाद मरकज़ ईमान इमरान खान ज़रबाराशी इमरान खान ज़रबाराशी इंशाल्लाह ज़मांगा दुआ दी इमरान खान ज़रबाराशी तम दुआओं का बचे इमरान खान ज़रबाराशी पाकिस्तान जिंदाबाद 14 अगस्त के लिए हमारा कैद आज़म जिंदाबाद जिसने हमें आज़ादी दिलवाया इमरान कैद आज़म जिसने आज़ादी दिलवाया जिसने आज पाकिस्तान को ये खुशियाँ दी उसके लिए बहुत ज़्यादा हमारा मोहब्बत है हमारा प्यार है कैद आज़म कैद आज़म जिंदाबाद कैद आज़म जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह इंशाल्लाह ज़मादा दुआ दे इंशाल्लाह इमरान खान हम ज़र राशि ता पाकिस्तान हालातुना ची खराब शवी दी الله इंशाल्लाह د قائد اعظم هم زر راولي سرسشي الله د قائد اعظم هم زر راولي ملک تلار دا واپس نه راځي ماړه دلته راشي انشاءالله زمونږه دعا دی هغه راشي دلته ها شیخه کچرته ته د پاکستان وزیر اعظم شوې نو ته به د ملک حالات څنګه ټیک کوې زه خپل ځان نشم ټیکولی زه خپل ځان نشم ټیکولی د ملک حالات به څه ټیک کړم ها کچرته ته د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوې ته به پاکستان د پاره څه وکې زه د پاکستان د پر انشاءالله خپل ژوند دی قربان کم صحیح خو ده هر سړی وایي دا خو هر سړی وایي پاکستان کی کم چې دا اصول طریقه نه دی کنه هر چا سره دا انشاءالله اصول طریقې به جوړم صحیح ده نو بل خبره دا ده کو زمونږه قسمت چرته دی کو زمونږه پاکستان هغه وزیر اعظم جوړ شو ها منګ د سو خورګو د یو سیګریټ نه راکې ها منګ یې چرته هغه وزیر اعظم به جوړ شو بس خدای ته دعا وکړو بس دا چې وزیر اعظم اوس جوړ شوی دی زمونږ د پر انشاءالله عمران خان ښه دی هغه به راشي انشاءالله پاکستان حالاتونه ډېره به ښه شي هغه ته امید یم انشاءالله عمران خان به راځي انشاءالله او دا ملک چې څومره هم حالات خراب دي امید شته د الله نه انشاءالله هر څه به ټیک شي الله دې وکړي چې راشي اوس په ورځو لمونځ به کوو د لمونځ ټایم دی انشاءالله امید لرم چې ستاسو به دا پروګرام خوښ شوی او نور داسې روزانه چې څومره پروګرامونه زه کوم زما کوشش دی چې زه ښایسته نه ښایسته ویډیوګانې تاسو دپاره جوړې کړم خو که تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه سبسکرایب کړې نه وي نو هغه تاسو ضرور